بسم الله الرحمن الرحیم. resolution 13 of PowerPoint 2010. ښه 14 نمبر د کوم تاسو بیا هم فایل ټب مطلع کوو او commands in file tabs. البته what are options ګوري تاسو په خوا موږ تاسو مطلب سیو کمانډ نه راواخله تر هیل پورې موږ تاسو مکمل کمانډونه څه کړل مطلع کړل. نن راځو چېرته آپشن ته راځو. آپشن کې ګوري تاسو موږ تاسو مختلف قسمه چي دي آپشن موږ تاسو وجود لري. ښه نو راځي یو سیمپل غونې تعریف موږ تاسو زده کوو. What are options؟ option نه مطلب چی دی؟ لیکم چې option are used for customization of PowerPoint 2010. د option په تر موږ تاسو کولی شو مایکروسافټ PowerPoint 2010 سکو کسټمایز کو. کسټمایز څه مطلب؟ د خپل خوښې عیارول، یا مطلب موږ تاسو کولی شو بعضې برخې مطلب انیبل کو بعضې ډیسیبل کو، یا مطلب زما یو option خوښ دی ا د ډسپلی شي یا د مطلب ډسپلی نشي. نو تاسو ګوري راځم چېرته فایل آپشن باندې کلیک کوم. دلته اوس ګوري ما سره مختلف قسمه برخې لري. ښه آپشن دلته ماته وایي چېرې PowerPoint options. ښه جنرال آپشن دی ما سره، پروفینګ دی مطلب سیو ده، لنګویج دی، ایډوانس دی، کسټمایز ریبون دی، کویک ایکسس ټول بار دی، اډ انس دی موږ تاسو سره، او ټرسټ سنټر دی. راځم چېرته اول جنرال موږ تاسو مطلع کوو. دلته اوس ماته وایي چېرې جنرال آپشن فار ورکینګ وذ PowerPoint یوزر انټرفیس آپشن شو مینی ټول بار ان سلیکشن. ګوري دا موږ تاسو مطلب ورډ کې ورباندې کار کړی و نه. دلته مطلب ما مطلب څه کړی نو شکل چېرې آپشنز. ښه دا مطلب ما څه کړ سلیکټ کړ نو ما سره مستقیم دغه ټول بار ډسپلی کېږي. دې څه ویل کېږي؟ مینی ټول بار ورته ویل کېږي چې دلته موږ تاسو مطلب مختلف قسمه کمانډز دي. ښه او سپیشلی په مینی ټول بار کې چې کوم کمانډونه موږ تاسو سره شته دي په تر موږ تاسو کولی شو فارمیټینګ پرفارم کو. څه وکړو؟ فارمیټینګ پرفارم کو. ښه مطلب د یو نوشته مطلب فونټ تغییر کا، کلر یې تغییر کا، ډایرکشن یې تغییر کا، داسې نور نور. ښه دې چې لیکي مین ټول بار ورته لیکيږي. که دا ستا خوښ نه شو دلته راشه پسې څه وته چېرې ډون ډسپلی اوکې که. اوس که دا مطلب ته انتخاب کې نو تاسو سره به مستقیما همغه مین ټول بار نه ډسپلی کېږي، خو دا مطلب صحیح ده چې ډسپلی شي. ښه ځکه بعض اوقات موږ تاسو ضرورت کېږي. ښه اوکې که. اوس صرف څه وکړه دا سلیکټ که، کلیک څه مه کوه، مستقیما تاسو سره څه کېږي همغه ټول بار ډسپلی کېږي درته. بله موږ تاسو کوم دی یو ډېر مهم آپشن دی ته ویل کېږي انیبل لایف پریویو. څه مطلب چې دی؟ ښه فار ایگزامپل د دې آپشنز یا مطلب د دغې هیډن چې کوم دی مطلب دې څه کوم سایز زیاتول غواړم. دلته راځم ورپسې ګوره ما انتخاب کړی نه دی، مستقیم هلته څه کېږي افیکټ ورباندې راځي. ګوره ما انتخاب کړی تر اوسه نه دی، خو زه ته مې که 28 راشي ما ته به څه ډول ډسپلی کېږي؟ وایي داسې ډسپلی کېږي. یا مطلب ما زیات کړ یعنې مطلب همغه تغییر یا مطلب همغه افیکټ همغه تاثیر چې کوم دی مستقیما دې نه څه کولی شم هغه مطلب مشاهده کولی شم بغیر دې نه زه انتخاب کړم. نو که تاسو مطلب غوښتل چېرې لایف مطلب ما ته ډسپلی نه شي ډون انیبل لایف ریویوز. ګوره دلته راشم پسې مطلب دا څه کومه انتخابومه نو هېڅ تغییر نه راځي تر څو چې ما څه کړی نه وي کلیک ورباندې نه وي کړی. نو تاسو خوښه ده. یا پر ایگزامپل د مطلب زه رنګ ورکومه. اوس ګوره مطلب مالته تر څو چې په دې باندې کلیک نه وي کړی ترې پورې په دې باندې مطلب تغییر نه راځي یا مطلب هغه افیکټ زه نشم مشاهده کولی. او که ته وایي چې نه مخکې دې نه زه دا مطلب اپلای کړم ما ته څنګه شي همغه تغییر مطلب ما ته دلته ډسپلی شي. فار ایگزامپل دلته راځم ته چېرې دا رنګ زما په کار شو. اوس ګوري ما انتخاب کړی نه دی، زه مستقیما کولی شم څه وکړم همغه رنګ مطلب همغه تغییر مشاهده کړم. بیا راځم ورپسې دلته بل ما سره څه لیکلي دي کالر سکیم. تاسو ګورئ مطلب غواړئ څه وکړئ د PowerPoint 2010 مکمل یا مطلب د افیس د پروګرامونو مکمل رنګ څه کوي تغییر کوي. ښه پهلې نو ما سره کوم حالت دی سیلور کالر دی. ښه شاوخوا تاسو ګورئ د MDI فارم کې مکمل ما سره چی ده سیلور دی. زه ورته یم راځه څه که تغییر کړه. ښه کوم قسم اوس یاره بلاک تور رنګ ورکړه کلیک. اوس ګورئ ما سره مکمل څنګه شو PowerPoint ما سره مکمل څنګه شو تور رنګ مطلب واخیسته. کله راشم پسې مطلب ورډ را اوپن کړم نو هماغه هم تور رنګ دی چون په ټولو باندې څنګه شو په یو ډول سره مطلب اپلای کېږي. ښه خو ما سره دې حالت کې څه راځي سیلور راځي. ښه پر ایگزامپل ما ته چېرې سیلور زما په کار دی کلیک. اوس ګورئ ما سره طلایي رنګ راځي سیلور. یا پر ایگزامپل تاسو بل قسم رنګ په کار شو ورته زما څه کوم دی بلو رنګ په کار دی کلیک کړه. یا اوس ګورئ ما سره کوم دی بلو رنګ دی. ښه خو زما مطلب سیلور رنګ خوښ شو. نو تاسو خو د کوم یو رنګ چې تاسو غواړئ. ښه زه ورته یم چېرې زما چې په کار شول سیلور کلر زما خوښ شو. اوکې که ما سره مستقیما څنګه شو د دې شاوخوا سیلور کلر ما سره دلته پلن ډسپلی کېږي. بله زما ورپسې دلته ما سره څه راغلي دي سکرین ټیپ سټایلز.
سکرین ټیپ سټایل څه مطلب دی تاسو ګورئ فار ایگزامپل زه مطلب ولاړ یم اوس ماته لاندې ډسپلې کېږي چې را بولډ کنټرول پلس بي میک د سلیکټډ ټیکسټ بولډ دغه یو لیست چې ماته لاندې ډسپلې کېږي یعنې مطلب ډسکرپشن لیست دی یا مطلب سکرین ټیپ دی د دې چې لیکي سکرین ټیپ د دې مطلب آپشن کې څه کوم تغیرات راوړل غواړم زما څه پکار دی ښه وته چې شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټول ټیپس دا مطلب تاسو مکمل معلومات ډسپلې کوي ته میرا ډونټ شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټیپ کلیک دلته مطلب زه ودرېږم صرف اوس ماته څه ډسپلې کېږي د دې شارټکټ ډسپلې کېږي نوم یې ډسپلې کېږي ماته او شارټکټ ډسپلې کېږي ماته چېرې بولډ دی کنټرول پلس بي چې کوم دی د دې شارټکټ ته او کولی شم مطلب دا ما ډسپلې کوه راته نو څه وته چېرې ډونټ ډسپلې سکرین ټیپس اوس ګورئ تاسو دې کمانډ مخته ودرېږئ نو تاسو ته به دې په اړه هېڅ معلومات نه درکوي درته یعنې مطلب تاسو هېڅ هم نه ډسپلې کېږي خو دا مطلب زموږ تاسو سره کوم دی یو هیلپ دی ښه خو دې څه وکړه شو فیچر ډسکرپشن اینډ سکرین ټیپس اوکې که تاسو ګورئ ماته مکمل معلومات ډسپلې کېږي چې را کنټرول پلس بي چې کوم د دې لپاره شارټکټ ده میک د سلیکټډ ټیکسټ بولډ دلته مطلب ودرېږه نو هر کمانډ ته چلته ودرېږي تا ته به مکمل دې په اړه معلومات درته ډسپلې کېږي ښه بیا راځه ورپسې دلته بل ما سره کوم دی پرسونالایز یور کاپي اف افیس مایکروسافټ افیس دلته ماته چې یوزر نیم چې دی ما سره الریډي ما سره کوم دی پیلن وینډوز 7 دا زما د یوزر نیم دی ښه ته دا مطلب چینج کولی هم شي ستا د یوزر نیم چې واوسي د یوزر نیم ولې چینج کوو د دې مسله څه ده ښه کله چې موږ تاسو مطلب په دې پاور پوینټ 2010 کې کوم یوزر مطلب کمنټ انسرټ کړ یا مطلب کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو کولی شو د دې یوزر د لاره موږ تاسو مطلب هغه مشاهده کولی شو چې را کوم یوزر مطلب دلته موږ تاسو کوم دی کمنټ انسرټ کړی داسې نور نور ښه بل ما سره کوم دی انیشیل مطلب هغه دی چې را اولنۍ حروفي ما سره کوم دی ډبلیو دی نه اخرنۍ چې دی ما سره 7 دی دلته مطلب څه کولی شي مشاهده کولی شي ښه دا مطلب جنرال آپشن وو بل ما سره کوم دی فروپینګ فروپ مین ثبوتول نه ثبوت کا په دې کې موږ تاسو کوم مطلب مختلف قسمه کټګوریانې دي ښه چینج هاو پاور پوینټ corrects and format your text دا تاسو ګورئ موږ تاسو وایي چې را پاور پوینټ څنګه مطلب تاسو ټیکسټ صحیح کې او فارمټ ورته ورکړي دا ته چې زما اول څه پکار دي اټو کریکټ آپشن زما پکار دي ښه اټو کریکټ څه مطلب شو د دې په تور موږ تاسو کولی شو مطلب یو ټیکسټ یا مطلب یو کنټینټ څوک په خپل مطلب موږ تاسو کوم دغه موږ تاسو به څه کوي کریکټ کوي به یو ته میرا اټو کریکټ دې کلیک تاسو ګورئ دا موږ تاسو مطلب په ورډ ایکسل کې ور باندې کار کړی نه شو اټو کریکټ آپشن بٹن زموږ تاسو مطلب پکار شو یا مطلب تاسو کار شو چې را کریکټ ټو انیشیل کیپیټلز فار ایگزامپل دی نو ما دوه حروفونه چې کوم بیا څه کړی دي یا مطلب غټ شول معنا نو څه وکړه اولنۍ حروف یې غټ کړي او دویمې څه کماته کوچنی کړي یا مطلب capitalize first letter of sentences capitalize first letter of table cells دا ګوره موږ تاسو مطلب په ورډ او ایکسل کې ور باندې مفصلا کار کړی و هماغه سیم آپشن دلته مطلب موږ تاسو کوم دي راغلي دي ښه بل مطلب capitalize names of day د ورځ د نمونه څو کماته دا مطلب ماته کیپیټل کا لکه پاور پوینټ په ورډ کې موږ تاسو ور باندې کار وکړنه correct accidental uses of caps locks کی یا مطلب تاسو چې replace text as you type for example دا مطلب ما ته چې را پاور پوینټ ښه دا for example ما څه کا یو ټیکس ورته ورکا په دې مطلب ما څه کا مطلب ما څه کا ډسپلی کړه دی for example ورته چې را کوم نو مطلب ورته چې را افغان دا مطلب څه کولای شي for example نو څه کوم شي PowerPoint 2010 learning ها اټ کا ځان سره اوکې کا نو سیم مسله ده خالته مطلب معنی شکل شي افغان انټر کا ماته مسکه مثلا دي PowerPoint 2010 learning نو سم مثلا دا مطلب هغه د ورډ آپشن نه غوندي دي ښه هغه ټو کریکټ آپشن هم تاسو کوم دي مطلب ور باندې چرته کار کړو په ورډ 2010 کې ښه بل پر ایگزامپل کما مطلب بریکیټ سی او بیا مطلب ما دا کلوز کړه مطلب نو ما څه وکړه دا څه کاپی رائټ ما ته راوړه دا اوس ګورم تاسو مختلف قسم شي دلته ریپلیس مطلب دا نوښته کا په دې بدل شي درسره تاسو ګوري خپل هم پکې اډ کول شي څه مسله پکې نشته ګوره ما سره مختلف قسم شیان ته څنګه دي اډ دي ښه څه لپاره چې دا موږ تاسو وکي مطلب کوریکټ کی موږ تاسو خپل ښه ډیلیټ کول هم شي مطلب دا څه کومه ډیلیټ کا دا څه نور
بل ما سره کوم دی مطلب when correcting spelling in Microsoft Office programs ګوري تاسو د پاور پوینټ یو خواله دا چې موږ تاسو مطلب کولای شو وکړو مکه موږ تاسو سپیلینګ مطلب چیک کولای شو ښه ignore word in upper case که مطلب ما سره مکمل حروفونه ما مطلب ټول څنګه کړل په کپیټل مطلب ما نوشته کړل یعنی مطلب ټول سیم ټو سیم چې د موږ تاسو سره همغه د ورډ غوندې اپشنونه دي ښه تاسو ګورئ مطلب ignore words that contain numbers که چېرته مطلب ما یو ورډ د یو نمبر سره مطلب یو ځای نوشته کړ یا مطلب ignore internet in file addresses flag repeated words in force accents upper case in branch یا مطلب customized dictionary د موږ تاسو سره یعنی مطلب دې باندې موږ تاسو ورډ کې مرباني کار کړی و ښه دلته موږ تاسو سره کوم دی پاور پوینټ کې هم شته راغلی موږ تاسو سره پیلن سیو مطلب بعضې دي بعض اپشن موږ تاسو سره سیو فایل ان دیس فارمټ مطلب تاسو سره د مایکروسافټ پاور پوینټ یو پریزنټیشن چې کوم دی الریډي په کوم فارمټ کې تاسو سره سیو شي وته چې زما چې پکار دی پاور پوینټ پریزنټیشن زما پکار دی یا مطلب پاور پوینټ میکرو انیبل تاسو پکار شي مطلب پاور پوینټ پریزنټیشن 2003 فارمټ تاسو پکار شو ته پاور پوینټ پریزنټیشن زما پکار شو سیو اټو ریکوری انفارمیشن ایوری 10 منټس مطلب اټو ریکوری څه مطلب دی ښه امکان لري تاسو یو پریزنټیشن کې مطلب کار کوي برک لاړ شي نه نو تاسو هغه کار چې کوم مطلب څنګه شو ان سیوډ شو نه یعنی مطلب تاسو سیو نه شو کړلای که تاسو ته چیرې اټو ریکوری کوم ته ځو کا ریکوری دا مطلب شو چې هر لس دقیقې وروسته څه وکړه دا مطلب ما ته خپله سیو کوه دلته تاسو ورته مشخص کولی شئ بل keep the last auto saved version in if I close without saving مطلب دا شو چیرې فار ایگزامپل ما مستقیما یو هغه څه کټ بند کړ یا مطلب برک لاړو یا فار ایگزامپل ما یو پریزنټیشن داسې بند کړ چې کې مطلب ما تغیرات سیو نه کړل نو څه وکړم ماته اټو سیوډ مطلب ماته چې کوم دغه وساتم اټو ریکوری فایل لوکیشن دا مطلب ما سره د دې مکمل فارمټ ډسپلی کیږي او بل ماته وچره ډیفالت فایل لوکیشن کچته مطلب ما یو پریزنټیشن سیو کوو او ما سره چې سیو کیږي ډاکیومنت کې به ما سره سیو کیږي ښه سی یوزر وینډوز 7/documents خبر ماته وچره apply an editing option for document management server files ها دا متذکر کوم management server file دی ها بل مطلب فایل merge option for share document management server دا مطلب شیر مربوطه شیان دي او بل ماته چیرې preserve fidelity when share this presentation embed fonts on this file اوس ګورئ مطلب فونټ څه مطلب دی embed څه مطلب یو ځای کول ته چیرې embed only the character used in this presentation best for reducing file size اوس فار ایگزامپل تاسو مطلب شیر کړنه شیر څه مطلب شریک کول ها او چیرې embed all character best for editing by other people څه خو شول مطلب embed کول غواړي یا مطلب نه غواړي بل مطلب ما سره کوم دی لانګویج دی ها choose editing language دلته مطلب تاسو کولای شو مختلف قسمه لانګویج څه کوته انتخاب کوه set the office language references ها دلته ماته چیرې choose editing language الریډي دلته ما سره کومه لانګویج انتخاب ده انګلیش ته کنه کولای شم مطلب پښتو مې انتخاب کوم ورته زما مطلب چې په کار شول پښتو زما په کار شول سیټس ډیفالټ کا دا وتا سره کوم دی تل بیا پښتو باندې مطلب ته کولای شي څه وکړي نو حساب مطلب وکړي خو زما سره سپیلینګ کوم یو ژبه ده الریډي ما سره کوم دغه انګلیسي ما سره کوم دغه سیټس ډیفالټ ده ریموو کولای شي زه پر ایگزامپل دا غواړم څه کوم ریموو کوم د ما سره کوم دی تیار ریموو څنګه شو راغی او کوښ نه add additional editing language زه اوس مطلب غواړم یو بل لانګویج هم څه کوم اډ کوم ورته پر ایگزامپل زما څه په کار شول عربي یو اس ای ولا اډ کا ورته اوس ګل ته ما سره مسکه من څنګه شو هغه هم راغله تاسو کولی شئ د مطلب نور لانګویج هم څه کوي انتخاب کوئ ورته دا مطلب زه غواړم څه کوم ریموو کوم لاړ لمنځه لاړ بل ما ته وی چې را چوز ډسپلی ان هیلپ لانګویج تاسو ګل ته موږ تاسو یو مسله ده ښه دلته اوس ما سره لانګویج سره یو دلته موږ تاسو لانګویج سره اوس ګوري فرق چی شو ښه فرق دا شو ښه دغه لانګویج کوم مطلب دا صرف څه لپاره دی ټایپینګ لپاره دی ښه او دغه کوم مطلب لاندې موږ تاسو سره دا هیلپ دی کومک دی نه فار ایگزامپل موږ تاسو یو مسله مخکې راځي نو ما سره هغه هیلپ په کوم لانګویج کې ماته ډسپلی کی نو مطلب پوښ شو چې را ماچ مایکروسافټ وینډوز ډیفالټ یا مطلب تاسو کولی شئ چې انګلیش کې مطلب ماته کوم دی دا هیلپ ماته څه کوه ډسپلی کوه چیرته په انګلیش کې لکه موږ تاسو مطلب مخکې ولوسنه دلته موږ تاسو ور باندې کار وکړنه چې مطلب بولډ دی چی دی نه د
دې ځم تاسو څه کولی شئ ورته انتخابولی شئ ډسپلی لنګویج او هیلپ لنګویج ښه دلته موږ تاسو ته انتخاب کړی چې وینډوز ما سره کوم دی هغه ډیفالټ لنګویج څخه بل ماته چې راوي ډسپلی لنګویج انسټال فار ایچ مایکروسافټ افیس ښه دا اوس ګوره ما سره مکمل شي دي د افیس اپلیکیشن دی ما سره ډسپلی لنګویج اذر لنګویج تاسو ګورئ اوس ګوره ما سره مکمل پروګرامونه لپاره چې کوم دی هغه ټول چې دی ما سره ډسپلی لنګویج هغه انګلیش ده ښه بل ما سره کوم دی چوز سکرین ټیپ لنګویج مسله و زه مطلب د سکرین ټیپ لنګویج غواړم بدله کړم ښه زه دیم چې زما شی په کار دی لکه فرنچ زما په کار شوله ښه تاسو ګورئ فار ایگزامپل زما څه په کار شول فرنچ زما په کار شوله زه وکې کوم ده دلته ودرېږم ښه اوس ګورئ دلته ما سره څه راځي ګریس داسې مطلب ما سره فرانسوي ژبه باندې شو ښه یعنې مطلب هماغه سکرین ټیپ ما سره څنګه شو په فرانسوي ژبه باندې مطلب موږ سره هغه بدل شو ښه او که مطلب تا غوښتل چې دا زما په کار نه شو څه وغواړم مطلب انګلیش واوسي دلته راشه ورپسې نو سیم مسله ده انګلیش مطلب راغله ښه بل موږ تاسو کوم مطلب ایډوانس اپشنونه دي ښه بل موږ تاسو چې ایډوانس اپشن فار ورکینګ وذ پاور پوینټس ایډوانس پین یو څه پرمختللي اپشنونه دي ښه when selection automatically select entire words ګورئ تاسو ورته زه فار ایگزامپل ته مطلب ودرېږم ډبل کلیک کوم ما سره مکمل هغه څنګه شي انتخابېږي به دا صرف سلیکشن دپاره موږ تاسو استفاده کوو ښه کله چې ما ډبل کلیک وکړ نو ماته انټایر لاین څه کړه یا انټایر ورډ ماته څه کړه هغه سلیکټ کړه راته ښه بیا راځم ته ورپسې بل ماته وایي چېرې allow text to be dragged and dropped چون دا اپشن زه که درته کار کوم دا مطلب پاور پوینټ کې اوس نوي دي ښه allow text to be dragged and dropped مطلب دا شی زه غواړم څه وکړم یو ټیکسټ یو ځای نه بل ځای ته څه کړم ټرانسفر کړم ښه دا مطلب زما سره یو ټیکسټ دی دا زه کولی شم دلته څه کړم راوړم نو ما څه کړ یو ټیکسټ یو ځای نه بل ځای ته څه کړ ټرانسفر مې کړ ښه انتقال مې کړ دا مطلب ته غواړې څه وکړې مه الاو کوه ورته اجازه ورته مه ورکوه زه اوس مطلب دا نشم کولی که سلیکټ هم کړم کلیک سره نشم کولی څه کړم یو ځای نه بل ځای څه کړم هغه ټرانسفر کړم دا مطلب موږ تاسو باید فعال وساتو ښه کله بعض اوقات موږ تاسو ضرورت کېږي ښه بل موږ تاسو وایي چې اټومیټیکلی سویچ کیبورډ ټو ماچ لانګویج فار سراونډینګ ټیکسټ دا مطلب موږ تاسو کوم دي بعض اوقات ضرورت کېږي نه فار ایگزامپل یو لانګویج دا مطلب دې نه تاسو ورته انتخابولی شئ څه ډول اټومیټیکلی سویچ کیبورډس ټو ماچ لانګویج فار سراونډینګ ټیکسټ لکه تاسو ګورئ دلته اوس ما سره مطلب دا ما سره کوم دی کنټین دی په کومه ژبه ده فرانسوي ژبه باندې دی دا باید څنګه شي اټومیټیکلی باید موږ تاسو کیبورډ څنګه شي سویچ شي مطلب بدل کړلی شي ورته دې نه تاسو کولی شئ دا څه کوئ سویچ کوئ ښه چې مطلب څه کوه اټومیټیکلی سویچ کوه بل ما ته وایي چېرې میکزیمم نمبر آف انډوز اوس ګورئ دا اپشن یو څه نوی دی ښه فار ایگزامپل ته اوس مسله ده چې یاره زه څو ځله کولی شم انډو او ریټو استفاده کړم ښه انډو او ریټو موږ تاسو مطلب ورډ کې استفاده کړه او په ایکسل کې موږ تاسو ورباندې کار وکړ چې انډو سره لپاره استفاده کړي او ریټو سره لپاره استفاده کړي دا اوس ماته چې یو اکشن تر څو پورې مطلب زه کولی شم ریورس کړم په دې شلو پورې ما سره کوم د دې حالت کې دی ښه 150 کوم دی دا مطلب د دې اخرنی حد دی ښه څومره 150 او درې تر ټولو کم دی او 150 تر ټولو زیات دی بل اوس ماته چې کاپي کاټ اینډ پیسټ یوز سمارټ کټ اینډ پیسټ سمارټ مطلب تیز څه وکړه ماته سمارټ یعنی مطلب انټیلیجنٹ کپی او کړ مله ځکه پرفارم کا بل ماته وایي چېرې شو پیسټ آپشن بټن وین کنټینیوس پیسټډ که تاسو مطلب یو کنټینټ څه کړی وي کټ کړی وي بل ځای کې تاسو مطلب پیسټ کړئ تاسو سره به څه کېږي یو آپشن تاسو ډسپلی کېږي ښه لکه ورډ او ایکسل کې ورباندې کار شوی نه بل ما سره کوم د ایمیج سایز دی ښه کوالټي دا مطلب ډسکارډ ایډیټینګ ډیټا ډونټ کمپریس ایمیج ان فایل او دا مطلب دی پی پی آی مطلب دی کوالټي ده ښه بل ډسپلی ده شو دیس نمبر آف ریسنٹ ډاکومنٹ 25 تاسو ګورئ فار ایگزامپل ایم آر یو ما سره دلته ګورئ تاسو مطلب ما ورباندې کار کړی و نه چې ایم آر یو ما سره کوم دی موسټ ریسنټلی یوز فایل لیست دی ښه چېرته ریسنټ کې تاسو ګورئ دا اوس ګورئ ما سره څومره دي 25 دلته ماته مکمل ډسپلی کېږي ښه 25 فایلونه او که تاسو مطلب غوښتل چېرې دا څه کړه ماته کمول یې غواړم دې ځان تاسو کولی شئ دا څه کوئ کم یې کوئ یا مطلب زیات کوئ ورته دا مطلب ما سره کوم ده
کمولی هم شي او زیاتولی شي. اخرنی حد څومره دی؟ 50 دی. ښه څومره؟ 50. ښه بل ماته وایي چېرې شو شارټکټ کی ان سکرین ټیپس. تاسو ګورئ دلته مطلب زه ولاړ یم، دلته ما ډسپلې کېږي چېرې کنټرول پلس بي دې شارټکټ ما زده کړله که نه. او که دا مطلب وایي چېرې دا رانه شي ورسره نو څه وکړه دې نه لمړی څخه سره بیا نه ډسپلې کېږي. بل ما سره کوم دی مطلب شو ورټیکل رولر. تاسو ګورئ دلته ما سره مطلب رولر ډسپلې نه ډسپلې کېږي. دا څه چل دی؟ دا موږ تاسو ویو کې وایو. ښه رولر باندې کلیک کوم ما سره ډسپلې مکمل ډسپلې کېږي که نه. ښه زه راځم ته مې دا څه ماته مه ډسپلې کوه. ایډوانس ډونټ شو ورټیکل رولر. زما مطلب ورټیکل رولر په کار نه دی. اوس تاسو ګورئ دلته ما سره همغه عمودي خطکش پلې نه ماته نه ډسپلې کېږي. ښه دا ویو موږ تاسو به وروسته وایو ویو ټاپ کې موږ تاسو سره روان دي. ښه رولر مطلب ډسپلې کول غواړي یا نه دې باندې موږ تاسو به خیر وروسته کار کوو. ښه بیا راځم ایډوانس ته. ښه بل موږ تاسو کوم مطلب ډسیبل هارډویر ګرافیک اکسلریشن دی. اوپن آل ډاکومنٹ یوزینګ ویو. دلته اوس ماته چېرې دی ویو سیوډ ان فایل نارمل آوټلاین ان سلایډس. تاسو ګورئ دلته اوس ماته چېرې کوم مطلب تاسو سره په دې کې تاسو سره دغه ویو په کوم شکل ډسپلې شي ته چېرې زما شی په کار ده د ویو سیوډ ان فایل یا مطلب تاسو په کار شو چېرې آوټلاین زما په کار شو. دا اوس ګوره ما سره مختلف قسمه چی دي ویو حالتونه زه ته یم چېرې د ویو سیوډ ان فایل دا زما مطلب خوښ شو. بل موږ تاسو کوم دی مطلب لاندې سره غلی دي سلایډ شو دی موږ تاسو سره. ښه شو مینیو آن رایټ ماوس کلیک. تاسو ګورئ تاسو ما سره شارټکټ مینیو دا اوس ګورئ ما سره دا ډسپلې کېږي نه چې کله مطلب ما ښی کلیک وکړم ما سره دا مینیو ډسپلې کېږي. که تاسو مطلب وغوښتل دا بند کړئ نو څه وکړه دلته راشه ورپسې زما څه په کار دي مه ډسپلې کوه راته. اوس ګورم ته ما سره مطلب همغه کوم مینیو چې مطلب ما وغوښتله یا پر ایگزامپل دا ډول تاسو دا مطلب کولی شئ څه کې استفاده کوئ. پر ایگزامپل څه ډول دا ما څه کړ په دې شکل ډسپلې. اوس ګوره زه ښی کلیک کوم کار نه کوي دلته. ښه البته هماغه آپشن چې کوم دی هغه لپاره استفاده کېږي. ښه څه شو چې کله موږ تاسو مطلب یو سلایډ څه کړ فول سکرین کړ. ښه دا ګورئ تاسو ورته شو مینیو آن رایټ ماوس کلیک. تاسو ګورئ د هغه لپاره نه استفاده کېږي. ښه دلته مطلب موږ تاسو راځي او کله چې موږ تاسو څه کړ دغه کوم حالت موږ تاسو تبدیل کړ فول سکرین مو کړ. اوس ګورئ دلته ما سره راغی دا او که وایي چې نه مطلب دا ماته نه ډسپلې نه شي نو څه وکړه آپشن او چل وکړه ته ماته دا مه ډسپلې کوه. ښه نو تاسو سره مطلب کله چې یو پریزنټیشن فول سکرین شي نو بیا په دې وخت کې موږ تاسو سره کوم دی ښی کلیک کار نه کوي. ښه اسکیپ پریس کوم ورپسې بیا راځم دلته ورپسې آپشن ایډوانس ته راځم. ښه شو پاپ اپ ټولبار مطلب ټولبار ته غواړئ خو دا موږ تاسو کوم دی فول سکرین وخت کې استفاده کېږي. ښه چې کله موږ تاسو مطلب یو په پریزنټیشن چې کوم مطلب موږ تاسو کړی وي فول سکرین کړی وي لپاره موږ تاسو مطلب کولی شئ څه وکړو ټولبار ډسپلې کوئ یا ماته مه ډسپلې کوه. بل مطلب پروموټ ټو کیپ ان انوټیشنز وین ایگزیټینګ او یا مطلب اینډ وین بلیک سلایډس. تاسو ګورئ پر ایگزامپل دا ما سره کوم دی مطلب سلایډونه دي. ښه د زیاتومه دا مطلب ما څه کړ فول سکرین کړل. ښه اول نمبر اوس ګوره ما سره اخرنی څنګه شو داسې مطلب بلیک ماته ډسپلې کېږي. دلته پاس ماته چې اینډ آف سلایډ شو کلیک ټو ایگزیټ. اوس ګوره که دا مطلب تاسو نه وغوښتل چل وکړه زما دا په کار نه شو څه وکړه کلیک. اوس ګوره کله چې مطلب ایرو کی پریس کوم ورپسې ما سره مستقیما څه کېږي ما پریزنټیشن مطلب کلوز کېږي. ښه یعنې مطلب ماته بلیک سلایډ نه ډسپلې کېږي. او څه وکړه ماته دغه بلیک سلایډ ډسپلې کړه راته. ښه البته دا آپشن چې کوم دی دا موږ تاسو مکمل چېرته استفاده کوو سلایډ شو لپاره استفاده کوو. ښه بل ما سره کوم دی پرنټ دی. ښه پرنټ ان بیکګراوند مطلب کله تاسو وغوښتل چېرې پرنټر تاسو مطلب اجازه درکړي چېرې هم پرنټینګ رواني هم تاسو کار وکړئ دې نه مطلب تاسو استفاده کولی شئ. پرنټ تھرو ټایپ اف فونټس از ا ګرافیک تھرو ټایپ څه مطلب دی موږ تاسو سره دلته د فونټ مسله ده. ښه بل موږ تاسو کوم دی پرنټ انزرټډ آبجیکټ اټ پرنټر ریزولوشن مطلب موږ تاسو کوم دی کله یو آبجیکټ انزرټ کړ مطلب یو کلیپ آرټ موږ تاسو انزرټ کړ هغه کولی شئ څه کې پرنټ کې های کوالټي مطلب موږ تاسو کوم دی های کوالټي په کار شوله او دا چېرې الاین ټرانسپیرنټ ګرافیکس اټ پرنټر ریزولوشن
adjusting تاسو دې لپاره adjusting لپاره تاسو استفاده کوو. بل زموږ تاسو کوم مطلب when printing this document use the most recently used printing setting مطلب ما چې کوم currently printer لپاره کوم setting مو جوړ کړی وسه وکړه هغه استفاده کړه. یا مطلب use the following printer setting print what لکه تاسو ګورئ موږ تاسو مطلب print command کو ور باندې مفصلا کار کړی و نه زما فول پیج په کار شول یا مطلب نوټ زما په کار شول وته چې څه وکړه چې ما ورته print command کې کوم setting جوړ کړی وسه کومه ته هغه مطلب استفاده کړه او کوښښ نه مطلب دې نه وړم څه وکړم کلر مطلب تیز کړم gray scales یا مطلب pure black and white یا for example print hidden slides scale to fit paper او frame slides لکه دا موږ تاسو مطلب په print command کې ور باندې مفصلا کار کړو خو زه ته چې څه وکړه دا option فعل موږ تاسو کو فعال کوو use the most recently used printer settings بل general موږ تاسو سره provide feedback with sounds مطلب sound مربوطه غدي option دی show audience user interface error دا موږ تاسو کوم مطلب یو error display کوي درته add in ابل ما کوم مطلب show customer submit office.com content بل موږ تاسو کوم مطلب ته customize ribbon ورته وایي زه اوس مطلب غواړم یو ریبون څه کومه تغیر راوړم پکې لکه تاسو ګورئ دا اپشن موږ تاسو مطلب په ورډ او ایکسل کې ور باندې مفصل موږ تاسو کار کړی و دا ما سره مطلب د هوم ټب مکمل ریبون دی نه زه غواړم دې کې څه وکړم تغیرات راوړم دلته راشه پس چېرته کسټمایز ریبون څه شی غواړې لکه popular commands not in ribbons تاسو ګورئ جنرالي موږ تاسو ته دوه قسمه کمانډز وجود لري هغه کمانډونه چې هغه موږ تاسو مطلب په ریبون کې ډسپلی کیږي او هغه کمانډونه چې هغه موږ تاسو په ریبون کې نه ډسپلی کیږي او د چیرې all commands تاسو ګورئ ما سره په پاور پوینټ کې دومره کمانډونه دي د all commands دي تاسو ګورئ دومره کمانډز پکې وجود لري په پاور پوینټ 2010 کې او کوښښ نه مطلب مشهور دي ماته راشي popular commands د ما سره کوم دي مشهور کمانډونه دي او د چیرې د میکرو ټب مطلب دغه مثال کې خو نشته ما سره سپیلن یا مطلب فایل ټب کمانډ زما په کار شول دا دی ما سره یا فار ایگزامپل زما چې په کار شول هوم ټب ستا په کار شول اوس ګورئ ما سره مختلف قسمه ټبونه دي یار آل ټب زما په کار شول اوس تاسو ګورئ آل ټب کې څه کوم په کار دی یاره زما د هوم ټب په کار دی دا ایکسپینډ کوم هوم ټب کې څه نه غواړي یاره زه مطلب غواړم د څه کوم دا مطلب موږ تاسو وکي یا فار ایگزامپل د انتخابوم مطلب سلاید کې تغیر ورل غواړي یا مطلب بل تغیر ورل غواړي نو مختلف قسمه تغیرات تاسو تر اوسه شي البته دلته هم څه کول شم څه کوم دا لیمنټ جوړ شم درته اوس تاسو ګورئ ما سره کوم دي مین ټبس دي لوس ما سره کوم دي مین ټبس دي دا چوز کمانډز فرام التماته چې کسټمایز ریمون دا ما سره ډسپلی شول اوس وړم څه کوم د دې هوم ټب بعضي ګروپونه څه کوم لیمنټ جوړ غواړم ته میرا دا کیبورډ ګروپ لیمنټ جوړ سلاید ګروپ لیمنټ جوړ سودا سره پس مخ راځه درغلم په چیرته کسټمایز څخه فار ایگزامپل ما ته چیرې زما څه پکار دي دا ایکسپینډ کراته دا ریموو کا ماته دام ریموو کا دام ریموو کا دام ریموو کا دام څه کا ریموو کا اوکې نو تاسو ګورئ ما سره فقط په دې هوم ټب کې صرف یو د ریبون پاس شو چې نومې چې د ما سره ایډیټینګ دی دا مطلب ما څه کړی مطلب تغیر هم پکې راوست اوس ګورئ ما سره مکمل ریبون څنګه دی خالي شو را سره چې ګروپونه اوس پیلن پکې نشته دي او کوښښ نه مطلب دا دی راشي نو دلته راشه پسې هوم ټب کې څه کولای شي مطلب دا ورته اډ کولی شي کوم یو د ما سره اوس ګورئ تاسو براشه پسې آل ټب ته راشئ بیا ورپسې چېرته راشئ دلته دا به ایکسپینډ کوي دا ماته اډ کا چېرته دلته دې راشي راغی اوس ما سره دام سلاید ما سره اډ کا تاسو پسې شو کوم ته چې مطلب ریموو کړی څه کور ټول ورته اډ کا اوکې کا اوس ګورئ ما سره حل شوله اما بیا هم یو لږ تاسو کوم دی مطلب یو څه کم دی نه راځم دلته دې کې تغیر دا ورته څه وکړم ماته دا اډ کا ورته کوم یو دی آل ټبس آل ټبس فار ایگزامپل ته مې راځي کې مطلب تاسو کوم دی ګورو د کیبورډ لکه چې مطلب تاسو نه اډ کړی ورته کیبورډ تاسو کوم دی شته سلاید شته پاراګراف هم شته ډرایوینګ پاتې لکه چې دا ورته اډ کړئ اوس ګورئ ما سره کوم دی ډرایوینګ څنګه شول ته اډ شو او ایډیټینګ ما سره الریډي ایگزیسټ دی اوکې که اوس ګورئ مسله حل شوله بس بیا مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ دې کې لږ نور تغیرات راوړل غواړئ
تاسو ګورئ زموږ تاسو سره مختلف قسم شي دي تغیرات دي مطلب موږ تاسو پکې راوستل شي. فار ایگزامپل دلته ته چې آل ټابز راوړل راته یا مطلب ټول سټاپ زما په کار شول. ټول سټاپ ما سره کوم دي چې مطلب د یو کنټیکچوال مربوطه دي ښه مطلب کنټیکچوال ټابونه هم ورته وایي او دا د یو ابجیکټ ریلیټډ دي ښه لکه تاسو ګورئ سمارټ آر ټولز دي ما سره چارټ دي ډرایوینګ دي پکچر لپاره مطلب راغلی ټیبل لپاره دی اډیو لپاره دی ویډیو لپاره دی سی ډي اډیو د مطلب انک ده او اکویشن دی موږ تاسو راخه. فار ایگزامپل دا زموږ تاسو کوم دی مطلب کنټیکچوال ټابونه دي. کنټیکچوال څه مطلب دا دی یو مشخص ابجیکټ ریلیټډ دي خلک تاسو ګوري څه ډول ښه ما سره د هوم نه راوخلی تر اډینس پورې ما سره کوم دي دا ټابونه شته دي. دلته مطلب ما څه وکړل یو څه مې انزرټ کړل ښه دا تاسو مطلب د وروسته بیا کار باندې کوم ښه دا اوس ما سلیکټ کړل ما سره مستقیما څه راغلل ټولز ټیبل ټولز دا دوه ما سره چې راغلل ټابونه راغلل ښه ډیزاین او لی آوټ. اوس دغه دوه ټابونه چې کوم دي ما سره دغه د څه شي مربوطه دي د ټیبل مربوطه دي او دغه ټیبل چې کوم دی د دې لپاره چې شو یو دنه ابجیکټ شو. اوس که تاسو وکتل چېرې بغیر دې سټینډرډ ټابونو نه په دې کنټیکچوال ټابونو کې هم تغیرات راوړئ نو بیا هم تاسو کولی شئ څه مسله پکې نشته ده. فار ایگزامپل ته راغلم ورپسې چېرته کسټمایز ریبونز دلته زما څه پکار دی لکه ټولز ټابس یعنې مطلب هغه ټابونه چې هغه د یوه مشخص شي وي مشخص ابجیکټ ریلیټډ لکه تاسو ګورئ ما سره څه راغلی دي ډیزاین ټاب زما په کار نه دی اوکې اوس ګورئ ما سره ډیزاین ټاب نه ډسپلې کېږي او که وایي مطلب را دي شي ډیزاین تاسو کولی شئ څه کړئ دا تغییر کړئ ښه زما څه په کار دي ټول سټاپ زما په کار دي ښه را دي شي راته اوکې که دا دی هم ډیزاین راغی هم لی آوټ راغی نو تاسو خوښه ده کنټیکچوال ټابونه غواړئ یا نه غواړئ. دلته زموږ تاسو سره کوم دي مختلف قسم نور آپشن وجود هم لري مطلب دا لاندې باندې وړل غواړئ مطلب پاس لاړ شي لاندې راشي اوس ګورئ مختلف قسم تغیرات تاسو پکې څه کولی شئ راوستی شي. یا پر ایگزامپل زما ضرورت دا شو چېرې یو نوی ټاپ زه په خپله جوړول غواړم دلته راځم ورپسې میره څه چل وکړه آل ټاپس نوی ټاپ غواړم دې نه مطلب تاسو کولی شئ راکټ ورباندې وکړه اډ نیو ټاپ اډ نیو ګروپس رینیم یې کړه دا به تغییر کوم یو ځل ورته لره الینیم اوکې که اوکې که دا اوس ما سره کوم دی یو نوی ټاپ جوړ شو د چا په نوم سره الینیم په نوم سره کوم ګروپ پکې نشته دی هېڅ هم نشته پکې دې اوس مطلب څه کومه ګروپونه اډ کومه ښه کوم ټاپ دی لکه الینیم ټاپ دی دا ما سره راغلی چېرې اډ نیو څه شی ګروپ دې ځنه مطلب تاسو کولی شئ چې نوی ورته ورکړه دلته ورباندې رایټ کلیک وکړه څه راغلی ما سره نیو ګروپ نو څه مسله پکې نشته ده ریموو کولی هم شي د یو له منځه یوسه زما څه پکار دی ښه دا ګروپ کې مطلب څه کوم تغیرات وړل غواړم ښه رینیم که راته نوم ورته بدل کړه ورته فار ایگزامپل فایل یا مطلب هر نوم تاسو ورته ورکوئ ټیبل دا مطلب شکل اوس اوکې که اوس ګورئ ته ما سره هغه پکې څنګه شو اډ شو اوکې که اوس ګوره ما سره ته څنګه شو د ټیبل په نوم سره یو ګروپ اډ شو خو دې کې اوس ما سره کمانډس نشته دي کمانډ به هم ورته اډ کړو دلته کوم یو دی دا دی ښه دا اوس ګوره ما سره کوم دي راغله دلته شته یو څه پکې شته که نه یا پر ایگزامپل هاید کمانډ لیبل دا مطلب دا هاید کول غواړئ دلته تاسو پکې مختلف قسمه تغیرات څه کولی شئ راوستی شئ ښه پر ایگزامپل دې څه وکړه دغه کمانډ پکې څه کاټ کا ورته دلته مطلب زه راشم ته بیا زما آل کمانډس کې څه پکار دي ښه اوس دې ټیبل ته مطلب یو دنه کمانډ ورته اډ کوو ښه چې زموږ تاسو پکارېږي ښه پر ایگزامپل زموږ تاسو یو ټیبل پکار شو ښه پر ایگزامپل ورته یم چېرې زما څه پکار دي ټیبل مطلب ته څه وکړه یو دنه ټیبل ورته اډ کړه ښه دا دی دا څه که ورته اډ کړه اوس ګورئ ما سره مستقیمه څنګه شو دغه اډ شو اوکې که دا دی اوس ما سره ټیبل هم څنګه دی فعلا اډ دی ورته تاسو ګورئ ما سره فعلا ټیبل هم څنګه شو ورسره اډ شو بیا راځم دلته دې کې نور تغیرات وړل غواړو د دې مطلب دا شکل تغییر کا مطلب دغه تاسو ګورئ ورته څه وکړه دا مطلب ما ته تغیرات پکې راوړه نو مختلف قسم تغیرات تاسو پکې دې نه څه کولی شئ راوستی شئ ورته یاره زما څه پکار دی ښه دې کې مطلب ورته میرا زه پر ایگزامپل نوی ګروپ غواړم ګروپ ما سره کوم دی فعلا جوړ شو نه دې کې مطلب تاسو غواړئ نور قسم تغیرات راوړئ یا مطلب نور کمانډونه پکې اډ کړئ دلته نور کم رقم تغیرات دې نه تاسو کولی شئ راوستی شئ پکې نوی ګروپ تاسو پکار شي پر ایگزامپل همدغه ګروپ تاسو رینیم کول غواړئ نو رینیم کا ورته
دا اوس ګورئ ماته چې رنیم سیمبول زما مطلب سیمبول پکار شو دا ګورئ رقم سیمبول هم تاسو کوم دلته شته فار ایگزامپل دا ماته کوم دی سیمبول کلیک اوس ګورئ ته ماته هماغه سیمبول مطلب ماته څه کیل رسپیږي کلیک اوس ګورئ ماته ته یو بل ټاپ جوړ شو ګروپ مطلب ماته جوړ شو ښه خو مطلب نوم نه لري ښه بیا راته ورپسې دلته اوس ګورئ مطلب تاسو مختلف قسم تغیرات پکې راوستل دا مطلب دغه نوی ګروپ څخه ماته پاس ویسه یا مطلب لاندې راوړه دې ځای تاسو تللی شئ ریموو کول غواړئ دا مطلب زما خوښ نه شو رینیو کړه دا مطلب ریموو کړه کلیک اوس ګورئ ما سره فقط یو دانه ګروپ چې کوم دی پاس شوی په کوم نوم سره ټیبل په نوم سره ښه بیا راځم دلته ورپسې فار ایگزامپل دلته موږ تاسو کوم دی یو دانه څه جوړ کړي وو ښه آل ټابس باندې زه کلیک کوم ما جوړ کړی یو دانه چین نیم په تر باندې تاسو اوس ګورئ مطلب تاسو اوس په دې ټولو ټبونو کې تغیرات راوستل ګډ وډ مو کړل نه غواړئ څه وکړئ ریسیټ یې کړئ ښه وته چې ریسیټ آل کسټمایزیشنز تاسو ګورئ موږ چې کوم تغیرات پکې راوستل څه وکړه مطلب ټول ریسیټ کړه یس اوکې کړه اوس ګوره ما سره مایکروسافټ پاورپوینټ خپل دې حالت ته راغی ښه دا اوس ګوره ما چې کوم تغیرات پکې راوستي وو ټول څنګه شول له منځه لاړل ډامیج شول چې ما ورته چې څه وکړه ماته دغه خپل دې حالت ته راوړه اوس ګوره ریسیټ او ته چې ریسیټ اونلی سلیکټډ ریبونز مطلب یو مشخص ریبون کې ته مطلب تغیرات وشي څه کولی شي دې نه ورته مشخص کولی شي خو ته به دې لپاره اول یو تغیرات راوړې پکې ښه څه قسم فار ایگزامپل دا ریموو کړه اوس مطلب څه کولی شم دې نه دا استفاده کولی شم ریسیټ اونلی سلیکټډ ریبونز کوم ریبون دی ما سره انزرټ ریبون دی دې کې ما تغیرات راوستي اوس څنګه که ما ته سیټ یې کړه راته بل مطلب یا بل بعض اوقات تاسو مطلب پکارېږي چې ما کوم تغیرات چې راوشي څه وکړه ما ته هغه سیو کړه راته دې نه کولی شي امپورټ کسټمایزیشن فایل او ته چېرې ایکسپورټ آل کسټمایزیشن دا ځل سیو کوم چېرته د ډیسکټاپ پر مخ باندې په کوم نوم سره پاورپوینټ کسټمایزیشن سیو کړه ما مطلب سیو کړه دلته که نه اوس تاسو ګورئ ما سره څنګه دغه سیو شوی دی اوس غواړم دې کې ما مطلب مختلف قسم تغیرات راوستي نه دا زه امپورټ کول غواړم دلته راشئ ورپسې آپشن کسټمایز ریبونز زما امپورټ پکار دی یاره کوم ځای کې دی ډیسکټاپ پر مخ باندې دی دا دی اوپن کولی هم شي ښه ریپلیس آل ایگزسټینګ ریبونز ان کویک اکسس ټولبار کسټمایزیشن فار دیس پروګرام یس کوم تغیرات چې هلته مطلب راغلي وي تاسو سره مسلکي څه کېږي اپډیټ کېږي در سره ښه بل ما سره کوم دی مطلب کویک اکسس ټولبار دی ښه تاسو ګورئ دې څه ویل کېږي کویک اکسس ټولبار ورته ویل کېږي ښه دا زموږ سره مطلب کمانډز پکې دي ښه د دې مطلب خبره دا چې موږ تاسو کولی شو یو کمانډ ته په اسانۍ سره لاسرسی مطلب موږ تاسو پیدا کولی شو ښه نیو کمانډ زما پکار شو اوپن کمانډ زما پکار شو صرف پکې څه کوه علامه اچوه تاسو سره مستقیما څه کېږي دلته دغه کمانډونه مستقیما تاسو سره څه کېږي اډ کېږي ګوره پرنټ پیو زما پکار شوله سپیلنګ زما پکار شو تاسو ګوره سلایډ شو فرام بیګیننګ دا زما پکار شو دا اوس ګوره ما مختلف قسمه کمانډونه څه کړل کویک اکسس ټولبار ته مطلب ما اډ کړل د څه لپاره د اسانتیا لپاره زه مطلب دلته ورپسې نه راځم فایل باندې کلیک بیا سیو باندې کلیک وکړه دلته که مطلب مستقیما څه وکړه په دې کویک اکسس ټولبار کې د سیو په آیکن باندې کلیک وکړه تاسو سره مستقیما څه کېږي فایل به در سره سیو کېږي د دې لپاره موږ تاسو مطلب خپل اپشن لرو کویک اکسس ټولبار څلور مطلب اوس ګوره ما سره کوم دي دغه پیلن پکې دا کمانډونه شته زه مطلب ټول له منځه وړل غواړم اوکې که اوس ګوره ما سره کویک اکسس ټولبار وجود لري خو یو کمانډ هم پکې نشته ګوره یو کمانډ هم وجود نه لري پکې ودې چېرې دې کې څو کمانډونه واچوه آپشن تغیرات تاسو تر اوسه شي البته کویک اکسس ټولبار ته هم چېرې اوس زما خوښ شو چېرې زه څه کومه فار ایگزامپل د هوم نه مطلب ورته اډ سیکشن مطلب دا ورته اډ کړه یا فار ایگزامپل بولډ پکې واچوه نو ستاسو کوم کمانډونه پکارېږي ټول څه کا پکې اډ کړه اوس ګوره ما مطلب دا کمانډونه پکې څه کړل مکمل اډ کړل دې ځای تاسو مطلب خپل کمانډونه پکې اچولی شئ څه مسله پکې نشته ده بل د نه باره موږ تاسو کوم دي نور قسمه تغیرات هم پکې راوستی شي فار ایگزامپل دا زموږ تاسو کوم دی یو کمانډ دی پاس یې ویسه مطلب اوکې که دا څنګه شو مطلب پاس لاړو یا فار ایگزامپل لاندې مطلب راشي دا څه که دا بورډ کمانډ لاندې راوړه نو سیم مسله څه خبره پکې نشته ده بل ما سره چې دی ریسیټ مطلب خپله دلته څه که ما ته راوګرځوه کلیک که یس اوس ګوره ما سره کوم دی آلریډي
په کویک اکسس ټولبار کې د درې کمانډونه وي ښه سیو انډو ریټو چې کوم د یو د بل خلاف کمانډونه دي ښه اوکې که دا اوس ګوره ما سره کوم دي په دې حالت کې دغه کمانډونه ما سره کوم دي ډسپلی کېږي ښه او که مطلب ته وایي چې نه زما دا په کار نه شول نور هم پکې اډ کومه نور هم پکې څه کولی شي اډ کولی شي بیا همدغه سیټینګ ته کولی شي چې مطلب دا ایکسپورټ کې یو بل شي ته مطلب هلته سیو کړي درته بیا امپورټ کولی هم شي او ایکسپورټ کولی هم شي ښه دې کې مطلب ستاسو کوم کمانډونه زیات پکارېږي څه که ورته اډ کړه فار ایگزامپل زما کپي کمانډ زیات پکارېږي اډ کړه راته پکې کټ کمانډ مې ډېر پکارېږي ډرا ټیبل زما پکارېږي اوکې که نو ما سره به هماغه کمانډونه ته څنګه شي ټول ما دلته اډ شي د دې لپاره چې زه مطلب په اسانۍ سره څه کوم اکسس کوم مطلب لاسرسي لپاره څنګه دی ما ته اسان دی یا تاسو مطلب دا ډیزاین هم کسټمایز کولی شئ لکه تاسو ګورئ ما سره څه راغلي دي مور کمانډس پرې کلیک وکړه نو سیم ټو سیم ما سره ده ښه هماغه کویک اکسس ټول بار دی ښه بل زموږ تاسو کوم دلته آپشن دی په نام دی اډینس دا زموږ سره مطلب څه وایي نو اکټیو اپلیکیشن اډینس مختلف قسمه چې موږ سره اډینس وجود لري ښه تاسو ګورئ مطلب بعضې د بعضې کمانډونو مطلب ریلیټډ دي لکه تاسو ګورئ ډسیبل اپلیکیشن اډینس لکه تاسو اوس ګورئ ما کمپټیشن انسټال کړی ده نه د دې لپاره ما سره یو ټب جوړ شوی په نام چې اډینس تاسو ګورئ دلته ما سره مطلب ریکارډ دی پکې ډېر کمانډونه دي یعنې مطلب بعضې داسې اپلیکیشن دي چې کله تاسو مطلب انسټال کړئ هغه ځان ته خپل یو اډینس ټب جوړوي لکه تاسو ګورئ عموما کله چې موږ تاسو مطلب ویژوال سټوډیو 2012 انسټال کړو نو تاسو سره مطلب په ایکسل کې نور قسمه مختلف قسمه ټبونه چې کېږي مستقیما در سره جوړېږي ښه بل د نه باره موږ تاسو کوم دی ټرسټ سنټر دی ښه جنرالي ټرسټ سنټر سره لپاره استفاده کېږي پروټیکشن د لپاره موږ تاسو کوم دی دنې استفاده کوو ښه یا مطلب کله چې موږ تاسو میکرو جوړه کړې وي ښه ګورئ زه مطلب په دې باندې کلیک کوم ما سره څه راغلی دي ټرسټ سنټر سیټینګ په دې کلیک وکړه اول ما سره چی دی ټرسټ پبلشر دی موږ تاسو سره ښه یا مطلب ټرسټ لوکیشن دی ټرسټ سره لپاره مطلب موږ تاسو استفاده کوو دا ټول مطلب سکیور دی لپاره سکیورټي لپاره موږ تاسو کوم دی استفاده کوو ښه لکه تاسو ګورئ وارننګ all those location are treated as a trusted source for opening of file اوس تاسو ګورئ ما ته چېرې څه وکړه په یو لوکیشن باندې څه وکړه ټرسټ وکړه یا مطلب هماغه باور پې وکړه اوس ګورئ مطلب کله چې موږ تاسو د دغه لوکیشن نه یو فایل اوپن کوو دا زموږ تاسو کوم دی هغه ټرسټډ دی یعنې مطلب هماغه چې کوم موږ تاسو سره ټرسټډ لوکیشن دی موږ تاسو سره یا مطلب دې نه سی ډبل ډاټ اوس ګوره ما سره مکمل ادرس څنګه کې پیل ډسپلی کېږي موږ تاسو ښه بل مطلب ټرسټډ ډاکومنټ دی فار ایگزامپل کوم ډاکومنټ مطلب ته غواړې څه وکړې ټرسټډ وکړې دلته ما ورته چېرې allow document on network to be trusted او ته چېرې disable trusted documents یعنې هغه ډاکومنټ چې هغه مطلب ټرسټډ دي څه وکړه غیر فعاله که بیا اوپن کېږي نه درته اډینس دی مطلب موږ تاسو سره require اډینس to signed by trusted publisher چې مطلب موږ تاسو کوم دی اکټیو ایکس سیټینګ دی موږ تاسو سره خو زموږ تاسو ډېر سره کار چېرته دی میکرو سیټینګ سره دی ښه اوس دلته ماته اشاره ډسیبل آر میکرو وداوټ نوټیفیکیشن فار ایگزامپل تا مطلب یو میکرو جوړه کړې ده میکرو خپله چې دی موږ تاسو سره هماغه کمانډونو یوه مجموعه ده لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل موږ تاسو یو میکرو جوړه کړله نه کوم نوم ورته ورکوي ورته چېرې مسیج باکس ښه کریټ کړه دلته اوس ما سره مستقیما څه راغلل ویژبل بیسیک راغی ښه دې کې مطلب ما ورته چېرې میسیج باکس کړه نوشته کړه چې هیلو دا سیو کومه چېرته ډسکټاپ پر مخ باندې په کوم نوم سره پریزنټیشن نمبر 1 دلته ما ته چېرې د فالوینګ cannot be saved in micro pre-presentation Visual Basic for application VBA project دلته ما چې do you want to continue to save this file as a micro pre-presentation yes دا اوس در اوپنوم ښه دا مطلب زموږ تاسو کوم څنګه شو را اوپن شو نه او که مطلب تاسو څه ورته دلته میکرو سیټینګ کې تاسو ورته ویل ښه زما څه په کار شول میکرو سیټینګ ډسیبل اوس ما سره که نه ډسیبل آل میکرو وداوټ نوټیفیکیشن ورته مې چېرې څه وکړه ما ته ډسیبل کا خو نوټیفیکیشن ما ته هم ډسپلی کوه راته اوس ګورئ تاسو ورته اوکې دا اوپنومه اوس پهلې ما سره نوټیفیکیشن رانغی نه دلته راشه ورپسې سیټینګ ته راځم
फॉर एग्जांपल ته چېرې انیبل کرا था enable not recommended potentially dangerous could be run اوکې کا اوس مطلب هر میکرو چې تاسو مطلب پکې خړې وي او بس کې تاسو مستقیم مطلب سره اوپن کیږي ها دلته بیا راځم ورپسې پرس سنټر ته ښه بل مطلب کوم دی ډیولپر میکرو سیټینګ trust access to VBA project object module دې موږ تاسو بل موږ تاسو کوم مطلب پروټیکټ ویو نه لکه مطلب تاسو ما دې باندې کار وکړو موږ تاسو ته چیرې مارک از فاینل نه ا پروټیکټ ویو موږ تاسو راخه enable protect view for files orange بل ما کوم دی مطلب enable protected view for files located in potentially unsafe location دې موږ تاسو enable protect view for outlook attachment دا مطلب موږ تاسو چیرې مکمل سکیورټي لپاره موږ تاسو استفاده کوو میسج بار دا مطلب موږ تاسو سره وته چیرې show the message bar in all application when active content such as ActiveX ActiveX control in macro has been blocked never show information about blocked contents دا مطلب ما وکړ دا وکړ کومه for example دې کوم تاسو یو میکرو ونه دلته باندې تاسو به مکمل څه کوي ا ډسپلی کې چې دې کې مطلب میکرو د انیبل کول غواړي یا ډیسیبل کول غواړي ښه بعض سلایډونو کې مطلب دا وجود لري در سره ښه بیا راځم دلته پرس سنټر پرې کلیک کوم ښه فایل بلاکر سیټینګ مطلب پرایوسی اپشن دی داسې نور ډېر مختلف قسم اپشن پکې دي ښه یعنی موږ تاسو لپاره استفاده کوو دا پروټیکشن لپاره تاسو دینه استفاده کوو ښه دا و زموږ تاسو سره مطلب د مایکروسافټ پاور پوینټ 2010 اپشن چې موږ تاسو یو څه اپشن په دې کې متعلق کړل بعد اپشن موږ تاسو مطلب هم داسې نظری ولوستل بعد موږ تاسو مطلب پریکټیکل ور باندې کار وکړ چون د افریزا پرګمون یو خاصیت دا دی چې د دوی اکثریت اپشنونه چې کوم یو د بل سره مطلب سیم وي ښه بعض اپشن چې کوم مطلب هغه پکې تغیر راغلی وي لکه تاسو ګوري جنرال اپشن چې کوم مطلب ټول هغه د ورډ غوندې دي مطلب ایکسل غوندې دي پاور پروفینګ هم داسې دي سیو هم داسې دي لنګویج هم هغه سیم مسله ده ایڈوانس کې مطلب لږ تغیر راغلی ونه باقي مطلب کسٹمایز ریبون مطلب هغه سیم شنه تر ټریس سنټر پورې صرف یو اپشن دا دغه کوم اپشن تاسو کوم دیغه تغیر هغه دا ایڈوانس اپشن نو چې هغه د پاور پوینټ 2010 هغه مطلب ډیفرنٹ دي نسبت چاته ایکسل او ورډ ته نو دا زموږ تاسو د پاور پوینټ 2010 اپشن چې موږ تاسو مطالعه کړل